رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ښودلي وو لکه څنګه چې په مخکینیو امتونو باندې دینی زوال راغلی و او هغوی په قسمه قسم ګمراهیو کې غلطو کارونو کې بوخت شوي وو او د الله رب العزت د رحم او عنایت نه هغوی محرومه شوي ول. همدغه شان حالات به الله رب العزت رسول الله ته ویلي وو چې همدغه شان حالات به ستا په امت هم راځي. او د دې انکشاف او د دې اطلاع غرض دا و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل امت د راتلونکي خطرې او د راتلونکو فتنو نه آگاه او باخبره کړي تر څو د هغو نه ځان بچ کړي. د حدیثو په کتابونو کې د کتاب الفتن یا ابواب الفتن په عنوان سره چې کوم حدیثونه روایت شوي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قسمه ارشادات دي. یعنی د دې نه مطلب صرف د رسول الله پیشګویي نه بلکې مقصد دا دی چې امت د راروانو فتنو نه خبر کړي او هغوی ځان د دې ته آماده کړي چې څنګه د دې فتنو نه چې زموږ د ایمان د زوال سبب ګرځي د هغه نه ځان بچ کړو او ځان وساتو. حضرت ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ذب تبعتموهم قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري والمسلم. ابي سعید خدری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې تاسو یعنی زما امت د مخکینیو امتونو به داسې تابعداري کوئ، یعنی ولیشت په ولیشت او څنګل په څنګل. د دې نه مطلب دا دی چې تاسې به د مخکینیو امتونو داسې تابعدار وئ چې کومه پښه هغه وچتوي تاسې به هلته ږدئ، یعنی ولیشت په ولیشت او څنګل په څنګل به د هغو تابعداري کوئ. حتی که د هغو نه یو دا قصد وکړي چې د چرمخکۍ په غار او سوري کې ننوځي نو تاسې به هم دا کوشش کوئ چې هلته ننوځئ. رسول الله نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله هغه مخکینی امتونه څوک دي؟ پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته چې صحابي ویلې چې یهود و نصارا دي، رسول الله ویلې نو څوک به وي؟ په حدیث کې د شبر معنا ولیشت ده او د ذراع معنا د ګوتو نه واخله تر څنګلو پورې چې هغه هم پوره 2 ولیشتې کیږي. د حدیث کې چې کوم لفظ د شبر یا د ذراع راغلی دی د هغه مطلب بلکل هغه دی چې کوم موږ او تاسې په خپله محامره کې وایو چې قدم په قدم یا پل په پل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه مطلب دا دی چې یقیني یو وخت داسې راتلونکی دی چې زما د امت څه خلک به د مخکینیو امتونو د ګمراه خلکو په قدم باندې قدم دی او د هغو پیروي به کوي. په کومو ګناهونو او په کومو ګمراهیو کې چې هغوی اخته شوي دي دا امت به په هغه کې هم اخته کیږي او دوی به هم ګمراه کیږي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا ویلي که هغوی دا قصد وکړي چې د یو حشرې په غار او سوري کې ننوځي تاسې به هم کوشش کوئ. یعنی زما په امت کې به داسې احمقان وي چې په احمقانه طریقو سره به هغوی هم د اسلام د دښمنانو پیروي کوي. یو صحابي وایي چې مخکینیو امتونو نه مراد یهود و نصارا دي. رسول الله ورته وایي نو څوک نن ورځ تاسې وینئ چې د انسانیت او د اسلام دښمنان تل لپاره دا هڅه کوي چې مسلمان د خپل اسلامي عقیدې نه واړوي او هغه یهودیت او نصرانیت ته متوجه کړي او تل لپاره د دې وحشیانو لاسونه د بغاوت لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي. خو زموږ ځینې بدبخته مسلمانان هغه څوک چې احمق دي بیا هم د دې اسلام د دښمنانو د یهودو نصاراو تابعداري کوي او د هغوی قدم په قدم ولیشت په ولیشت او څنګل په څنګل تابعدار دي او د هغو په لارو باندې روان دي. دا فتنه ده. نن ورځ تاسې په خپله ټولنه کې وینئ چې د اسلام دښمنان تل لپاره دا هڅه کوي چې مسلمان څنګه وځپي، د مسلمان وینه څنګه تویې کړي، حتی ماشومان په ګورو او په زنګو کې ووژني او تورسر یې بې عزته کړي، د اسلام شاعرو او مقدساتو ته سپکاوی وکړي. په دې هڅه کې دي. اما ځینې هغه کسان
چې په نامه مسلمان دي د دې انسانیت او د اسلامیت دښمنانو په قدم باندې روان دي او د مسلمانانو په ځپلو کې هغو سره همکار. دا فتنه ده، واقعا د هغه فتنه ده چې د مسلمان د ایمان او د اسلام د زوال لامل او سبب ګرځي. الله رب العزت دې موږ او تاسې دې فتنو نه په حفظ و امان کې وساتي. په بل حدیث کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه فرمایي قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال كيف أنت يا عبد الله إذا بقيت حصالة قد مزجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا. قال فكيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تأخذ ما تعرف وتدعو ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعوهم وعوامهم. رواه البخاري. حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل یو لاس ګوتې په بل لاس کې واچولې او ما ته مخاطب شو. رسول الله ما ته وفرمیل چې عبدالله ستا به هغه وخت څه حال وي او ستا به هغه وخت څه رویه وي چې صرف په دنیا کې ناکاره خلق پاتې شي، د هغو معاملاتو کې او د هغو په وعدو کې به فریب او ټګي وي او د هغوی په منځ کې به سخت اختلاف پیدا شي او خپلو کې به داسې نښتې وي لکه څنګه چې زما د یو لاس ګوتې په بل لاس کې ننوتې دي. وینو د حالت نن ورځ په خپل ټولنه کې. عبدالله بن عمر عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته بیا هلته څه کول پکار دي چې داسې فتنې راشي چې خلک په خپل معاملاتو کې او په خپلو وعدو کې ټګي او چل او فریب کوي او خپل منځ کې به نښتې وي او ټول خلک به ناکاره او فاسد خلک وي، زه به څه کوم یا رسول الله؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما ته وفرمیل چې کم عمل هلته تا ته ښایسته ښکاري هغه عمل کوه او کم عمل چې هلته تا ته بد ښکاري نو هغه عمل ته پرېږده. د حدیث په لفظ کې حصاله راغلی ده. حصاله معنا چې دی بوس دی. دلته د دې نه هغه خلک مراد دي چې په ظاهر کې خو به سړي ښکاري خو د سړیتوب نه به هغوی بیخي خالي وي، هیڅ صلاحیت به په هغو کې نه وي، د هیڅ استفاده به په هغو کې نه وي، لکه څنګه چې د بوسو کې د څه صلاحیت نشته او د هغو نه څه استفاده نه کیږي. بوس خو به دومره شي چې غواګانې به یې وخوري، خو دوی به د بوسو په شان هم نه وي. په خپلو معاملاتو کې، په خپلو وعدو کې او په خپلو کړنو کې به ټول فریب، چل، دروغ او قسمونه وي. نن ورځ وینو د حالات، دا فتنه په خپل وطن کې په خپل ټولنه کې وینو چې زموږ معاملات ټول په چل او په فریب او په قسمونو باندې بنا دي. که زموږ دکانداري ده، که زموږ تجارت دی، که زموږ نور معاملات دي، په وعدو کې خو سره وفا نشته. ټول خپل منځونو کې نښتو یاستو څنګه چې یو بل ته دوکه ورکړو او څنګه یو بل د مستقیمې لارې نه کندې ته وغورځوو. دا فتنه ده. دا هغه فتنې دي چې د مسلمان د ایمان د زوال سبب ګرځي. الله دې په موږ راباندې رحم وکړي. رسول الله هغه ته هدایت ورکوي چې کم څیز دې خوښیږي هغه کوه او کم څیز چې تا ته بد ښکاري هغه پرېږده. نو مسلمان ته اوس هم دا پکار ده چې د داسې فتنو په وخت کې د الله کلام ته متوجه شي، د محمد رسول الله احادیثو ته متوجه شي او ځان ته علم حاصل کړي چې الله څه ویلي او رسول الله څه ویلي، او د داسې فاسدو خلقو نه په داسې د فتنو په حالت کې ځان ګوښه کړي تر څو چې الله په موږ او تاسې باندې رحم وکړي او د دې په فتنه او په عذاب کې موږ او تاسې پرې نه وځو. په بل حدیث کې حضرت ابي سعید رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. ابي سعید خدری رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي او فرمایي نږدې ده چې داسې یوه زمانه به راشي چې د یو مسلمان ښه مال او غوره مال به هغه د حیواناتو او د پسو او د بیزو رمه وي چې هغه به د هغې رمې سره د غرونو سر ته خیجي او هغه بارانو ځایو تلاش به کوي او د خپل دین د فتنو نه د بچ کولو په خاطر به هغه غرونو ته تښتي. د الله رب العزت په کلام کې قیامت ډیر نږدې ښودلی شوی، لکه چې الله رب العزت فرمایلی دي چې اقتربت الساعه وانشق القمر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هم د قیامت او د هغې نه
د مخکې پیدا کیدونکو فتنو داسې ذکر کولو لکه دا چې ګوره قیامت ډیر زر راتلونکی دی او ډیر زیات نږدې دی. اوله خبره خو دا ده چې کوم شی د هغه راتلل یقیني وي هغه ډیر نږدې وي او هغه ډیر نږدې ګڼل پکار دي. او دویم چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام د قیامت نږدېوالی بیانوه د رسول الله مطلب دا و چې خلک بیغمه پاتې نشي او غافله نشي. ته باید د قیامت دپاره او د هغه حساب او کتاب دپاره ځان آماده کړي. د دې اصولو او عادت مطابق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د فتنې د زمانې د نږدې کېدلو خبرداری ورکړي چې کله په هغه ځایونو کې آبادي وي او هلته ښاریه وي د هغو حال به داسې خراب شي چې هلته د اوسېدلو دپاره چې ته په خپل دین باندې پوره عمل کوي او د الله او د الله د رسول د احکامو مطابق ژوند کوي هغه به تا ته ډیره سخته او ګرانه وي لکه نن ورځ چې په ښاریو کې ده. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې په داسې وخت کې هغه مومن بنده هغه ډیر په خیر کې دی چې هغه سره د خپل رمې او د سره د خپل مال د غرونو څوکو ته وخیجي هغه ځایونو ته چې باران وریږي او هغه فتنې چې په ښاریو کې دي چې د مسلمان د ایمان د زوال سبب ګرځي د هغو نه ځان بچ کړي او خپل ځان او خپل دین د دې فتنو نه بچ وساتي. واقعا دا فتنې دي موږ او تاسې نن وینو خو الله فضل او د الله رحمت به غواړو چې په موږ او تاسې باندې رحم وکړي او دا فتنې چې زموږ او ستاسې د ایمان د زوال لامل او سبب ګرځي الله رب العزت د دې نه موږ او تاسې وساتي. حضرت انس رضی الله عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر رواه ترمذی. حضرت انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې زما په امت به داسې حالت راشي چې هغه څوک په خپل دین باندې استقامت کوي د فحشاو د منکراتو په مقابل کې صبر کوي هغه داسې وي لکه ګویا چې سکروټی په لاس کې اخیستی وي د اور سکروټی په لاس کې اخیستی. یعنی داسې وخت به راځي چې د فسق او فجور د وجې نه خلکو نه به الله رب العزت ویر شي او خلکو ته به د الله رب العزت په احکامو او د محمد رسول الله په لارښوونو عمل ګران وي او د حرامو نه ځان ساتل او په حلالو عمل کول یا حلال خوړل دا به هم خلکو ته ډیر ګران وي. نو څوک چې په دې وخت کې د الله په دین باندې استقامت کوي د فحشاو د منکراتو په مقابل کې صبر کوي هغه داسې وي لکه ګویا چې سکروټی په لاس کې اخیستي. دا حالت نن ورځ په موږ او تاسو باندې راغلی. هغه کسان چې د اسلام دښمنان دي د انسانیت دښمنان دي تل لپاره دا تلاش کوي او د خپل ټول امکانات او اسایل په لار اچولي چې مسلمان او مسلمان ځوان څنګه د دې دین نه منحرف کړي او تل لپاره د دې وحشیانو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي او هغه غافل مسلمانان چې هغوی په فساد او فحشا او منکراتو کې ګیر دي الله ترې ویر دی د حرام او د حلالو په منځ کې تفکیک نه کوي او د اسلام او د انسانیت دښمنانو ته زمینه د فساد برابره کړي. نو هغه څوک چې په دې وخت کې د الله په دین باندې صبر کوي استقامت کوي د دې په مقابل کې مبارزه کوي داسې ده لکه چې سکروټی په لاس کې اخیستی. الله دې په موږ رحم وکړي. همدارنګه حضرت ابي هریره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك في زمان من ترك فيه عشر ما أمر هلك ثم يأتي زمان من عمل فيه بعشر ما أمر نجا رواه الترمذي. حضرت ابي هریره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ابي هریره دا وخت تاسې په داسې زمانه کې ژوند کوي ته په داسې زمانه کې ژوند کوي که هر څوک په دې زمانه کې د الهي احکامو په لویه برخه باندې عمل کوي او صرف لسمه برخه پرېږدي نو هغه هلاک کیږي او د هغو خیر نشته. او وروسته به داسې زمانه راشي چې هر څوک په هغې زمانه کې د الهي احکامو صرف په لسمه برخه باندې عمل کوي غټه حصه یې پرېږدي الله به هغو ته نجات ورکوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه زمانه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم او د صحبت او د معجزو د لیدلو په وجه هلته داسې ماحول جوړ شوی و
چې د الله پاک په احکامو په ذوق او شوق سره عمل کول د خلکو خوښه ګرځېدلې وه. هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت نه دومره بهرهمند ول، د رسول الله لیدلو په هغو دومره تاثیرات کړي ول چې هر چا په خپل شوق سره او په خپل ذوق سره نیک عملونه کول، او دا هغو دپاره یو طبیعت ګرځېدلی و نیک عمل، او د الله د رسول اطاعت او فرمانبرداري د هغو یو طبیعت او یوه خاصه جوړه شوې وه. نو په داسې وخت کې او په داسې زمانه کې چې کوم سړی د الله پاک په احکامو کې لږ کوتاهي کوي، نو د دې په باره کې په حدیث کې رسول الله فرمایلی چې د هغه قصور او د هغه کوتاهي د سزا قابل د الله به هلاک کی. لکه څنګه چې شاعر فرمایي قریبان را بیش بود حیرانی. د دې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې یو داسې وخت به هم راځي چې ماحول او زمانه به د دین دپاره سازګار نه وي. لکه څنګه چې په مخکې روایت کې ما تاسو ته ولوستل چې په دین باندې قائم پاتې کیدل او په دین باندې استقامت کول به داسې لکه سکروټه په لاس کې اخیستل. د داسې زمانې په هکله محمد رسول الله فرمایلی دي چې دغه وخت به د الله بندگان که د شریعت په احکامو لږ هم عمل کوي، نو الله رب العزت به هغو ته نجات ورکوي او د الله د عذاب نه به خلاصیږي. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په حدیث کې چې لفظ د عشر ذکر شوی د هغه نه متعینه لسمه حصه نه ده، بلکې د ډیرو په مقابل کې لږ تیر مراد دي، چې یعنې ډیر د الله رب العزت په احکامو عمل کوي، که لږ یو څه هغوی سرغړونه هم کوي بیا به الله دوی ته نجات ورکوي. نو دا هم فتنه ده چې کومه زمانه د محمد رسول الله و هغه خیر القرون وه، چې ورپسې و هغه هم خیر القرون وه، او دا هغه زمانه ده چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام د دې په هکله ویلي چې دلته به کذب و دروغ و فحشه و منکرات به خپریږي. او په داسې وخت کې څوک چې د محمد رسول الله په دین باندې عمل کوي، د رسول الله په سنتو عمل کې، الله به هغه ته د شهیدانو اجر او ثواب ورکوي. او که د دنیا مادیاتو او د دنیا لذاتو خواهشاتو دې ته دوکه ورکړه او په دې آخر زمانه کې په فتنو کې راګیر شو، نو د الله په عذاب او په لعنت کې به ګیري، او د دې فتنو په واسطه به الله د دې ایمان هم زائله کړي. نو قدرمنو اوریدونکو، زما مسلمانانو ورونو او خویندو، ژوند ډیر محدود دی، ژوند ډیر کم دی. هیڅوک د خپل د ژوند د وخت ضمانت نشي کولی. زه دا ضمانت هم نشم کولی چې د دې سټډیو نه به زه ژوندی وځم خپل کور ته به ځم، دا ضمانت زه هم نشم کولی او نه څوک ماته کولی شي. نو راشئ په دې آخره زمانه کې چې د فتنو زمانه ده، واقعا د فتنو زمانه ده، الله ته متوجه شئ. د خپل عملونه، د خپل معاملات، د خپل جامه، د خپل اخلاق، د خپل کړنې ټولې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق بوزئ، تر څو چې الله د دې تباهکلو فتنو نه موږ بچ کړي او په خپل رحمت کې الله رب العزت موږ راونغاړي. او که په داسې وختونو کې هم د اسلام او د انسانیت دښمنانو په قدم باندې موږ قدم کیښوده، لکه څنګه چې رسول الله په حدیث کې فرمایلی، او جاهلانه او کورکورانه د دوی تقلید موږ شروع که، او د دنیا په خواهشاتو باندې موږ مصروف شو، د الله نه، د عباداتو نه، د قبر نه او د جهنم نه، د جنت د احوالو نه موږ غافله شو، نو بیا دا فتنو کې به راګیر شو او زموږ د ایمان د زوال سبب به وګرځي. په دنیا کې به هم ذلیله یو او په آخرت کې به هم رسوا یو. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره د الله د احکامو د اوامرو پابند یو او د خپل د محدود ژوند نه، د دې کم ژوند نه په استفادې سره د خپل د آخرت ژوند ښایسته کړو. تل لپاره د الله کلام ولولو، د محمد رسول الله احادیث ولولو. هغه څوک چې په کورنۍ کې پلرونه دي، میندې دي، هغوی خپل اولادو ته اسلامي تربیت ورکړي، او هغه څوک چې ځوانان دي، هغه دې هم په ځواني کې الله ته متوجه شي چې الله په موږ باندې رحم وکړي. په دې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله مو مل شه. دنیا راحت، د دنیا آرام او د دنیا تکلیف دا ټول محدود دی، عارضي دي، ختمیږي. که عزت هم د یو وخته پورې دی، که ذلت هم دی تر یو وخته پورې دی، که تکلیف او راحت هم دی هغه هم تر یو وخته پورې دی. اما د آخرت عزت، د آخرت ذلت، د آخرت آرام و راحت، د آخرت مصیبت او تکلیف دا دایمي دی، غیر محدود دی. نو رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په دنیا کې داسې اعمال وکړو زما خویندو ورونو چې ځان دپاره هغه ابدي عزت، هغه ابدي آرام، هغه ابدي راحت ځان دپاره د خپل کړو.
نو اوس باید قدرمنو اورېدونکو موږ دې ته متوجه شو چې په دنیا کې څنګه ژوند تیر کړو چې زموږ د آخرت ژوند ښایسته شي، زموږ د آخرت ژوند کامیاب شي او د همیشه دپاره موږ ته عزت حاصل شي او د هغه تل لپاره چې کم ذلت دی په آخرت کې د هغه ذلت نه موږ محفوظ شو. د دې دنیا د ژوند تیرولو طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه په دې مختصر حدیث کې موږ ته بیان کړې ده چې رسول الله فرمایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دا دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده، قیدخانه ده، او دا دنیا د کافر دپاره جنت دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په پوهېدو دپاره تاسې یوه خبره په ذهن کې ونیسئ او په دې باندې تاسې هم پوه شئ چې د بندیخانې دوه لوی خصوصیتونه دي، دوه تنه ځانګړیتوب لري ځان ته. هغه چا چې په بند کې او په بندیخانې کې خصوصا د اسلام د دښمنانو په بند کې وخت تیر کړی هغوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. دا دوه خصوصیتونه هغوی ته معلوم دي. اول خصوصیت دا دی چې د بندیخانې په بندیخانه کې چې کم بندي ژوند کوي هلته د بندي هیڅ کار په خپله رضا باندې نه کېږي. یو بندي چې په یو بندیخانه کې ژوند کوي هر کار چې په هغه بندیخانه کې کېږي هغه د بندي د رضا مطابق نه وي. څوک چې په بندیخانه کې مامور دي، مشران دي، د هغو د رضا مطابق هغه کارونه سرته رسیږي. که د بندي خوراک دی، که د هغه لباس او جامې دي، دا ټول د هغه په رضا کې نه دي. که د هغه وده کېدل دي یا د هغه راپاڅېدل دي یا کم خوراک چې هلته بندي ته ورکول کېږي نو بندي په هغه باندې مجبوره ده چې هغه وخوري. بندي هلته نشي ویلی چې زه دا خوراک نه خورم، باید ماته دا خوراک راوړی شي. او چې کله بندیخانې ته ورشي هغه اصلي لباس او جامې د بندي راویستل کېږي، هغه د مجرمانو جامې هغه ته ورغوستل کېږي. نو هر کار هلته د بندي د رضا مطابق نه دی. نو په بندیخانه کې بندي بلکل اختیار نه لري. دا یو خصوصیت. د بندیخانې او د قیدخانې دویم خصوصیت دا دی چې هلته یو بندي چې په بندیخانې کې ژوند کوي هیڅ د بندیخانې دیوالونو سره زړه نه لګوي، چې د بندي دا هیله اوسیږي او دا د هغې خواهش شي چې زه به دلته ژوند کوم. حتی که زموږ یو بندي ورور ته د عمر قید هم هلته سزا ورکړی شي چې ټول عمر به ته دلته یا د ډېرې اوږدې مودې دپاره به ته دلته ژوند کوې، یا حتی هغه باندې فیصله د اعدام وشي چې هغه ته هم یقین حاصل وي په دې باندې چې زه د بندیخانې د دیوالونو دی نشم وتلی او زما مړی به د دې کوټې نه وځي، خو بیا هم د هغه بندیخانې دیوالونو او د هغې کوټې سره زړه نه لګوي، بلکې هلته آرام بې آرامه او خفه ژوند تیروي او تل لپاره به په دې انتظار کې وي، دې ته به هیلهمن وي چې زما د ازادي پروانه به کله راځي او کله به زه د خپل کور والا سره، د خپل اهل و عیال سره، خپل ښځې سره او د خپل بچیانو سره، خپل دوستانو سره، خپل قریبانو سره به کله میلاویږم. نو د بندیخانې دوه خصوصیته شو چې د بندي هلته د هغه په رضا نه وي. او دویم خصوصیت دا دی چې بندي به هیڅ کله د بندیخانې دیوالونو او هغه ماحول سره زړه نه لګوي. خو د دې په مقابل کې د جنت هم دوه لوی خصوصیتونه دي. الله رب العزت دی موږ تاسو ټول قدرمنو اورېدونکو، زما خویندو او ورونو، موږ ته جنت نصیب کړي. رب العزت دی موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې په خپلو نیکو اعمالو باندې رب العزت په خپل فضل او کرم سره جنت ته بوځي. د جنت اول خصوصیت دا دی چې کله یو مسلمان باندې د الله فضل او رحم وشي، هغه جنت ته لاړ شي، نو هلته به د جنتي هر کار په خپله رضا باندې وي. د جنتي به هر کار په جنت کې د خپل رضا سره وي، د بل چا د رضا او د بل چا د امر تابع به نه وي جنتي. د جنتي چې څه زړه کې راځي هغه کار به کېږي، او د جنتي چې څه په زړه کې راځي هغه کار به کوي. رب العزت موږ ته په خپل کلام کې داسې فرمایلي چې وفیها ما تشتهي الانف وتلظ الاعین، څه چې غواړي هغه به خوري او څه چې غواړي هغه به څکې، څه چې غواړي هغه به اغوندي، او کله چې وغواړي په مغه وخت کې به ویده کېږي، کله چې غواړي په مغه وخت کې به ویښېږي. نه به هلته د خوراک پابندي وي په تا باندې، نه به د اغوستلو پابندي وي په تا باندې، او هیڅ قسمه پابندي به هلته په تا باندې نه وي، د خپل د رضا مطابق به چلیږي. نه به هلته د مانځه پابندي وي په تا، او نه به د روژې وي، نه به د حج کولو او نه د زکات ورکولو.
نو د جنت اول خصوصیت دا دی چې الله رب العزت به هلته هر کار د ستا د خپل د رضا مطابق تا ته اختیار درکوي. د جنت دویم خصوصیت دا دی چې کله یو مسلمان د الله په فضل او د الله په کرم سره جنت ته لاړ شي نو هلته به د جنتي زړه هغه د جنت دیوالونو سره لګیږي. جنتي به تل لپاره په دې هیله کې اوسیږي چې زه به جنت کې ژوند کوم او هیڅکله به دا هیله هم ونه کړي چې الله رب العزت دې ما دنیا ته بوځي په خلاف د دنیا باندې. او هغه څوک چې په دنیا کې تل لپاره د الله د اوامرو نه د الله د احکامو نه سرغړونه کړي ژوند یې په طغیانکشي کې تیر کړی دی چې جهنم ته لاړ شي نو هغه به د دنیا هیله مند وي چې یا الله ما بیرته دنیا ته بوځه چې هلته نیک عمل وکړم او د ستا د عذاب نه او جهنم نه زه خلاصی ومومم. د جهنمیانو خواهش او آرزو رب العزت موږ ته په خپل کلام کې بیانوي وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل الصالحه غیر الذي عمل. جهنمیان به په جهنم کې شور جوړ کړي هلته به فریاد کوي چې ای الله موږ د جهنم نه راوباسه او دنیا ته دوباره ولیږه او چې کله موږ دنیا ته لاړ شو نو هلته به بیا نیک عملونه کوو. رب العزت به په ځواب کې ورته ووایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. موږ تاسو ته په دنیا کې عمر درکړی و او د خپل عبادت لپاره مې استولي وی دې لپاره چې تاسې هلته پند واخلئ خو تاسې د طغیان او د سرکشي لاره غوره کړه. خو جنتیان به کله هم دا هیله ونه کړي چې ای الله موږ دنیا ته بیرته ولیږه چې موږ دوباره هلته د ستا په عبادت باندې د ستا په طاعت باندې مشغوله شو. هیڅکله به جنتیان دا هیله هم ونه کړي. صرف د شهداو په باره کې دا راځي چې هغوی به دا هوا او دا هوس کوي دا خواهش به چې الله موږ دوباره لیږه چې موږ دوباره ستا په لاره کې د خپل ځانونه نذرانه کړو هلته د خپل سرونه ستا په لاره کې کیدو او د شهادت مقام حاصل کړو. او د دوی دې خواهش نه دا نه معلومیږي او د دوی د خواهش نه معلومیږي چې دوی به دنیا ته د دې دپاره راتلل نه غواړي چې د دوی زړه به جنت کې تنګ وي او د دوی زړونه به د جنت آبادي سره نه لګي بلکې جنت کې به د دوی زړه هم یعنې د جنت به د دوی زړونو کې پروت وي خو صرف د شدت د مزید حاصلولو لپاره به دوباره دنیا ته د راتلو هیله من اوسیږي. نو قدرمنو اوریدونکو د بندیخانې او د قیدخانې دوه خصوصیتونه هم تاسو ته بیان شول او همدارنګه د جنت دوه خصوصیتونه هم تاسو ته بیان شول چې په بندیخانه کې چې کله یو بندي بند ته لاړ شي هلته هیڅ یو کار د خپل رضا سره نشي کولی. هر کار د هغه بندیخانې د عمراو او د حاکمانو د هغو تابع وي. همدارنګه هغه انسان چې هغه کلمه وایي د الله په وحدانیت باندې معتقد وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې معتقد وي او په خپل غاړه کې د محمد رسول الله د غلامي توق اچولی ایمان رایې کړي نو په دې دنیا کې د مؤمن هیڅ کار د خپلې رضا سره نشي کیدل. نو دنیا بندیخانې غوندې شو. هغه څوک چې د الله په وحدانیت باندې اقرار لري او تل لپاره دا غواړي چې د خپل ژوند د الله د اوامرو د مطابق تیر کړي د محمد رسول الله د ارشاداتو مطابق تیر کړي نو په دې دنیا کې هیڅ کار د خپلې رضا سره نشي کیدی بلکې هر کار به د الله او د الله د پیغمبر د رضا تابع وي او د الله رب العزت او د محمد الله صلی الله علیه وسلم تابع به وي. د ده خوراک د ده څښاک د ده اغوستل د ده شکل و صورت د ده ګرځېدل راګرځېدل د ده وده کېدل د ده راپاڅېدل د ده خندا او د ده ژړا د ده واده د ده غم د ده کردار د ده گفتار او د ده رفتار دا ټول به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رب العزت د فرمان تابع وي. نو دنیا بندیخانه ده. خپل رضا باندې هیڅ کار مؤمن نشي کولی نو دنیا مؤمن دپاره بندیخانه شوه. که هغه وړوکی کار وي که لوی کار وي هغه د خپل رضا سره نشي کولی بلکې د هر کار کولو نه به وړاندې د یو مؤمن دپاره به دا لازمي وي چې د دې کار په کولو سره خو به چیرته الله او د الله پیغمبر نه ناراضه کیږي. د هر قدم اوچتولو نه وړاندې به ده ته دا سوچ کول پکار وي چې په دې قدم اوچتولو سره خو چیرته الله او د الله رسول زما نه ناراضه کیږي. دی به هغه کار کوي کوم چې الله او د الله رسول هغه ته حکم ورکړی وي او دا به هغه کار پرېږدي کوم چې الله رب العزت او محمد رسول الله د هغه نه نهي فرمایلی.
نو دا دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده. هر یو کار کولو نه به وړاندې دا به نه ګوري چې زما زړه څه وایي، زما خاندان څه وایي، زما مور و پلار څه وایي، زما دوستان څه وایي، زما تعلقداران څه وایي، زما کلیوال څه وایي، زما ماحول څه وایي، بلکې دی خو به دا ګوري چې د دې کار په باره کې د الله او د الله رسول حکم څه دی. نو محمد رسول الله وفرمیل چې الدنیا او سجن المؤمن، دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده. لکه څنګه چې بندي په خپل بندیخانه کې هیڅ کار د خپل د رضا مطابق نشي کولی، نو مؤمن هیڅ کار په دې دنیا کې خپل رضا سره نشي کولی، بلکې هر کار به د الله او د الله د رضا مطابق کوي. همدارنګه دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده. لکه څنګه چې یو بندي په هغه بندیخانه کې د هغه چاردیواري او د هغه دیوالونو سره زړه نه لګوي، همدا شان به مؤمن هم د دنیا چاردیواري سره، د دنیا دیوالونو سره، د دنیا ژوند سره زړه نه لګوي به وي او بې چینه او بې احرامه به وي چې کله به زما مرګ راځي، کله به زما د ازادي پروانه راځي، کله به ملک الموت راځي او زما روح به د بدن نه پرواز کوي او د الله په دربار کې به حاضریږي، د محمد رسول الله زیارت به نصیب کیږي. لکه څنګه چې بندي هلته د بندیخانې دیوالونو سره زړه نه لګوي، همدارنګه مؤمن به د دنیا دیوالونو سره زړه نه لګوي، د دنیا سره به زړه نه لګوي. نو دنیا د مسلمان دپاره بندیخانه ده. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. په دنیا کې به د مسلمان او د مؤمن هغه حال وي کوم چې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د مرګ په وخت کې د هغه حال و. حضرت بلال باندې د مرګ حالت راغلی، د حضرت بلال ښځه جاړي، فریاد کوي او حضرت بلال رضی الله خاندي او دا وایي چې څومره د خوشبختي خبره ده، څومره د مزې او د خوند خبره ده. غدا نلقي محمدا صلی الله علیه وسلم و اصحابه، سبا ته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه اصحابو سره زما ملاقات کیږي. دنیا ژوند د مؤمن دپاره بندیخانه ده. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي چې په دې دنیا کې د رب العزت د مطابق وچلیږو. دا د حدیث اوله جمله وه. د حدیث دویمه جمله دا وه چې و جنت الکافر، دا دنیا د کافر دپاره جنت ده، د مسلمان دپاره خو بندیخانه وه او د کافر دپاره جنت دی. د جنت خصوصیتونه ما تاسو ته بیان کړي، یعنې لکه څنګه چې په جنت کې یو مسلمان د الله په فضل او د الله په رحم باندې ژوند کوي او الله جنت ته لیږلی، هلته جنتي هر کار د خپل رضا سره کوي، په ده باندې هیڅ قسمه پابندي نشته. دغه شان دا دنیا د کافر دپاره جنت دی چې په دنیا کې د کافر هر کار د خپل رضا سره کیږي، په ده باندې هیڅ قسمه پابندي نشته تر کومه پورې چې دې کلمه ونه وایي او ایمان را نه وړي، په دې باندې څه پابندي نشته او د اسلام اقرار ونه کړي، تر هغه وخته پورې دا کافر آزاد دی. نه په ده باندې د مانځه پابندي شته، نه په ده باندې د روژې پابندي شته او نه د حج او نه د زکات، نه د خوراک، نه د څښاک او نه د لباس، نه د دو، نه د خوشحالي او نه د غم، هیڅ قسمه پابندي په دې باندې نشته. چې په زړه کې څه شی راځي کافر به هغه کوي. په خپل رضا سره خوراک کوي، خپل رضا سره څښاک کوي، د خپل رضا مطابق لباس اچوي او د خپل رضا مطابق د خپل شکل صورت جوړوي. دې ته نه ګوري چې دا کم شکل صورت زه جوړوم آیا دا د په مقدس دین کې شته او که نشته. د قیامت په ورځ به د هیڅ یو کافر نه دا سوال نه کېږي چې ای بنده تا ولې لمونځ نه و کړی، تا ولې روژه نه ونیولې، تا ولې داسې خوراک کړی، تا ولې شپ څکلي ول، تا ولې زکات نه ورکړی، تا ولې زنا کړې وه. هغه نه به صرف دا سوال کېږي چې ای بنده تا ولې ایمان نه و راوړی. نو محمد رسول الله وفرمیل چې دا دنیا د کافر جنت دی، لکه څنګه چې د جنت د تلو نه پس د جنتي زړه په جنت سره داسې ولګي چې هیڅ کله به د وتلو زړه نه کېږي د جنت نه. نو محمد رسول الله وفرمیل چې د کافر زړه د دنیا آبادي سره به داسې لګېدلی، د دنیا مینه به داسې په زړه کې پرته وي چې د دنیا پرېښودل بالکل هغه نه خوښوي، ځکه چې هغه دا ګڼي چې کوم څه دي هغه بس صرف په دنیا کې دي، نو د دې جهان نه پس بل جهان نشته، مړه شو نو خاورې به شو، دوباره به موږ نه راژوندي کېږو. نو دا دنیا ژوند دی، څومره مزې چې کولی شي هغه وایي په دنیا کې وکړي. کفار وایي هغه به دا تمنا کوي چې ژوند کله هم ختم نشي، موږ به همدغه شان عیاشي کوو. رب العزت د هغو
نظاره موږ ته داسې پیش کوي یود احدهم لو یعمر الف سنه. هر یو کافر به دا غواړي چې کاشکې زما عمر 1000 کاله وای، اما مسلمان دا نه غواړي. د مسلمان دپاره بندیخانه ده. نو قدرمنو اوریدونکو، د محمد رسول الله دا فرمان یوه آینه ده چې په دې کې هر سړی د خپلو 40 ساعتونو نظاره کولی شي چې دی د یو کافر په شان ژوند تیروي او که د یو مؤمن په شان ژوند تیروي. محمد رسول الله د مؤمن او د کافر د ژوند بنیادي او اهم فرق موږ ته بیان کړی چې د مؤمن دپاره دنیا بندیخانه او د کافر دپاره جنت. اوس چې موږ دا دعوا کوو ځان ته د محمد رسول الله او د رب العزت عاشقان وایو، موږ ته پکار دی چې په خپل ګریوانونو کې سر ښکته کړو او د خپل زړه واخلو چې محمد رسول الله د مؤمن ژوند څه معیار بیان کړی دی او زموږ څه حال دی. نو موږ له سوچ پکار دی، موږ ته فکر، موږ ته غور پکار دی چې موږ د دنیا خپل ځان دپاره قیدخانه جوړه کړې ده او که ځان دپاره جنت جوړ کړی دی. زموږ حال خو دا دی چې زموږ پوره ژوند د محمد رسول الله د دې فرمان نه برعکس دی، چپه دی. رسول الله خو فرمایلی و چې د مؤمن هیڅ کار به په خپل رضا کیږي، بلکې هر کار به د الله او د هغه د رسول د رضا مطابق وي. خو قدرمنو اوریدونکو، زموږ هر کار د خپل رضا سره کیږي، زموږ هیڅ یو کار هم د الله او د الله د رسول د رضا مطابق نشي. زموږ خوراک، زموږ څښاک، زموږ وده کیدل، زموږ پاڅېدل، زموږ خوشحالي، زموږ غم، زموږ لباس، زموږ شکل، زموږ صورت، ټول د الله رب العزت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا خلاف دي. هر کار خپل رضا سره کیږي. د هیڅ یو کار کولو نه وړاندې موږ دا فکر ونه کړ چې په دې کار کولو سره به الله او د الله پیغمبر راضي که زموږ نه ناراضه کیږي، بلکې د هر کار کولو نه وړاندې موږ په دې سوچ کې یو چې زموږ زړه څه غواړي، زموږ مور و پلار څه غواړي، زموږ اولاد څه غواړي، زما ښځه څه غواړي، زما خاندان څه غواړي، زما معاشره څه غواړي، زما کلیوال څه غواړي. نو خلاصه دا چې زموږ 40 ساعته ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان نه خلاف چلیږي. زموږ د دین کار هم زموږ د خپل رضا سره نه دی. افسوس دی، د دنیا کارونه خو پرېږده، خو د الله او د الله د رسول د رضا مطابق نه دي. هغه کارونه چې موږ د دین کار ګڼو او کوم کارونه چې موږ د الله دپاره کوو، په هغه کارونو کې هم د خپل رضا مطابق موږ عمل کوو. د رب العزت او د رسول الله رضا هلته بلکل موږ ګورو نه. زموږ مونځ د الله دپاره کوو، خو زموږ مونځ او اودس او زموږ مونځ د سنت مطابق نه کیږي. څنګه چې زموږ په زړه کې راځي همغه شان کوو، موږ ځانونه خلاصوو. اودس د سنتو مطابق نه، په مانځه کې خشوع او خضوع حاصلولو کوشش نه کوو، بس په ظاهري طریقه باندې چې څه زړه غواړي هغه کوو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. موږ حج ته ځو، خو په دې کې خپله رضا چلوو. حاجیان چې کله د حج نه راسي 100 کسه مخه کې ولاړ د هغو په غاړو کې ګلان ورچوي، او چې کله هغوی راشي د هغوی استقبال د لویو دعوتونو مجلسونه جوړیږي او هغو ته د الحاج لقبونه ورکول کیږي. اکثر خو به په دوی کې داسې وي چې د حج ارکان مې پریښي وي او دلته به راغلي او دلته به دوی ته حاجیان ویل کیږي، او ځینې داسې چې په هغو باندې به دم واجب وي، خو هغه به په دې خبره باندې خبر هم نه وي چې په ما باندې دم واجب دی که نه دی. او اکثر داسې چې هغوی په حرامو پیسو سره حج کوي، د سود او رشوتو پیسو سره حج کوي، د خلکو په مال او د خلکو په وراثت باندې حج کوي. حج د الله دپاره کوو، خو په دې کې هم د خپل رضا مطابق موږ عمل کوو. نو محمد رسول الله فرمایلی چې جنت دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده او د کافر دپاره جنت دی. رسول الله دا فرمومن هر کار به د الله او د الله د رسول د رضا مطابق وي، خو زموږ یو کار هم د الله او د الله د رسول د رضا مطابق نه دی، بلکې هر کار په خپل رضا سره موږ کوو. نو زموږ حال خو دا دی، تن همه داغ شد پنبه کجا نه هم. ټول ځان مې سوری دی، نو زه به مالوچ او پنبه په کوم ځای کېږدم. رب العزت دې په موږ او تاسې باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، غیر د رب العزت د رحم او د فضل نه د خلاصون لاره موږ او تاسې نه لرو. زما خویندو، زما ورونو، خپل ژوند ته متوجه الله د څه دپاره پیدا کړي یو. د دې ځواني، د دې عمر او د دنیا ټوله پوښتنه به الله زموږ نه کوي. پرېږدئ، د دنیا ژوند ډېر محدود دی. د خپل د دې محدود ژوند کې د رب العزت رضا ولټوئ. خپل اولادونو ته متوجه شئ، د خپل هغه مسؤلیت چې تاسې په کورنۍ کې لرئ هغې ته متوجه شئ، تر څو رب العزت په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه.
چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. دا دنیا د زندان مؤمنانو نور به د منګي او د ګودر سندارې نه وایو، راشي د دیدن او مازدیګر سندارې نه وایو، راشي د دیدن د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. راشي د دیدن او مازدیګر سندارې نه وایو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانو ته ترغیب د صدقې ورکوي چې تاسو صدقه کوئ تر څو الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه وژغوري او جنت ته مو داخلي کړي. که خدای مکړه زموږ خویندې او میندې صدقه او خیرات ونه کړي، هغه څه چې دوی سره دي الله رب العزت به هغه هم ترې واخلي او بیا به دوی ته څه نه ورکوي. د بخاري حدیث دی. راویه د حدیث حضرت اسما بنت ابی بکر ده. هغه فرمایی قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم انفقی او انفخی او انزخی ولا تحسی فیحسی الله علیک ولا توعی فیوعی الله علیک. حضرت اسما بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل خرج کوه، صدقه کوه، په شمیر شمیر مه ساته، ګڼې الله رب العزت به یې درته په شمیر شمیر درکوي او مې بندوه، ګڼې الله رب العزت به یې په تا باندې بند کړي. ګورې حضرت اسما رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها خور ده او د حضرت عبدالله ابن زبیر مور ده. تقریبا 100 کاله عمر و، ډیره عابده، زاهده او سخاوتي ښځه وه. دې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقې او خیرات ترغیب ورکوي او دا ورته وایي چې ښه خرج کوه، انفقي، مال مه جمع کوه، ځکه که تا مال جمع که د الله رب العزت په لاره کې دې صدقه نه که، الله رب العزت به په تا باندې هم بندیز ولګوي، یعنې بیا به مال الله نه درکوي. بعضې وختونه خو داسې راغلي دي چې زموږ ورونو او خویندو ډیر مالونه جمع کړي دي، د الله رب العزت په لاره کې نه دي مصرف کړي، هغه د نورو خلکو لاس ته ورشي او هغوی یې بې دریغه او په اسراف سره خرج کوي او په هغې کې د ثواب حاصلولو صورت نه اختیاروي. بیا نتیجه دا راوځي چې هغوی بیا په حسرت او افسوس کې پراته وي چې کاش دا مې د الله په لاره کې خرج کړی وی، نن به مې د دې بدله موندلې وی او زما مال به د پردیو په لاس کې نه پرېوته. نه خویندو او میندو، څه چې الله رب العزت تاسو ته نن درکړي دي، څه ناڅه د هغو نه د الله رب العزت په لار کې مصرف کړئ چې الله رب العزت ستاسو په مال کې برکت هم واچوي او د دې ترڅنګ ستاسو د صدقاتو په وسیله الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه وژغوري، تاسو جنت ته داخلې کړي او تاسې نه جنتي میرمنه جوړه شي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وینا مطلب دا هم کیدی شي چې د خیرات کولو په وخت کې په شمارلو سره خیرات مه ورکوه،
چې زړه کې دا وي چې حسینه زیات ورکړم، بلکې ښه ورکوه او د هغې شمار ته مه ګوره، په اخلاص سره ورکوه، حساب یې مه ساته. د دې نتیجه به دا راوځي چې الله رب العزت به تا ته هم بې حسابه او بې شماره مال درکړي. که ته چیرته په بخیلي سره او په کمی سره مال ورکوي، نو الله رب العزت به تا ته هم په کمی سره مال درکوي. نه بې شماره ورکوه چې الله رب العزت تا ته بې شماره مال درکړي. همدارنګه خویندو، کمه مال چې تاسو د الله رب العزت په لار کې خیرات کوئ، صدقه ورکوئ، نو چاته مو چې ورکړی په هغوی باندې بیا احسان مه کوئ، هغوی ته بدې ردې او تانې مه ورکوئ. الله رب العزت فرمایی یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ای مؤمنانو خپل صدقات په احسان ور یادولو او تکلیف ورکولو سره مه خرابوئ، مې بربادوئ. چاته چې یو څه ورکړي یا ورسره احسان وکړي او بیا هغه ورته یادوي چې ورته وایي تا سره مې دا وکړل، دا مې وکړه، ستا په لاس کې خو هېڅ هم نه و چې ما درکړي نه وای، نو ستا کار به روان شوی نه وای. که موږ نه درکول ته به اخوا دې خوا راګرځېدې. نو په همدغو خبرو کې دا احسان یادول دي او په دې خبرو باندې تاسو چې چاته څه ورکړي هغو ته تکلیف ورکوئ، په دې باندې د خپلو صدقاتو ثواب تاسې باطل که له منځه یووړئ. ابن منذر رحمه الله د حضرت ضحاک په روایت سره د دې آیت په تفسیر کې لیکلی دي، کم بنده چې چاته څه ورکړل بیا یې هغه ورته یاد کړل او چاته چې ورکړي هغه ته تکلیف ورکړي، یعنې طعن و لعنې ورته ویلې، نو د ده د صدقاتو تمام ثواب به ختم شي. الله رب العزت که به د ده صدقات هیڅ کم ارزښت نه لري. په ښځو کې عام طور سره داسې کارونه وي، اول خو خیرات نه کوي، د الله رب العزت د رضا لپاره چاته څه نه ورکوي. کې ورکړي نو که هغه چاته چې ورکړي چې هغه سره مخالفت راشي یا د هغې په بدل کې څه ورته میلاو نشي، نو بیا تانې ورته شروع کړي او احسانونه ور یادوي. نه خویندو، تاسو چې چاته څه ورکړي دي یا صدقات و خیرات مو پرې کړي، ستاسو یوازینی هدف دی د الله رضا وي چې الله رب العزت زمانه راضي شي. اوس که ته هغه ته طعنې ورکوي یا په هغه باندې خپل احسانونه باروي، څه چې تا د الله رب العزت په لاره کې ورکړي وو، د هغې نه ستا لپاره هیڅ کم اجر و ثواب نشته، بلکې الله به جزا درکوي. همدارنګه خویندو، صدقات کوئ، په اخلاص سره کوئ چې الله رب العزت مو د جهنم د اور نه وساتي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ښځې په جهنم کې ډیرې ولیدلې. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان اقل ساکن الجنة النساء. حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د جنت ډیر کم استوګنې والا به ښځې وي، یعنې د سړو په مقابله کې به ښځې په جهنم کې زیاتې وي، په جنت کې به کمې وي. همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما جنت کې وکتل نو د هغې اکثره خلک فقیران ول، او دوزخ کې مې وکتل نو د هغې اکثره خلک زنانه وي. او په اکثرو روایاتو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مختلفو وختونو کې جهنم کتلی دی، نو اکثره خلک یې پکې زنانه لیدلی دي. د سړو په مقابله کې زنانه په جهنم کې زیاتې وي. داسې ولې؟ د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ویناوو کې موږ ته را بیان کړي. ځکه چې د خویندو ژبې بې احتیاطه وي، لعن او طعن کول د دوی عادت وي، زهرالوده خبرې کول، بد رد ویل د دوی عادت وي، سوچ او فکر نه کوي، بلکه طعنه او لعنت همیشه د دوی په ژبو باندې وي.
همدارنګه په اکثرو کې د خاوند ناشکري هم وي که خاوند یې هر څومره رعایت کړی وي لیکن د لږ شان کمي د وجې نه یا اختلاف د وجې نه وایي چې تا ماته څه راکړي دي، زما دپاره دې څه کړي دي، تر څو چې ستا کور ته راغلی یم ما چیرته آرام او راحت نه دی لیدلی. په همدغو خبرو سره محمد رسول الله وایي چې دا ښځې جهنم ته ځي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته د صدقاتو او د خیراتو توفیق ورکړي او د دې ترڅنګ دې الله رب العزت دا توفیق هم ورکړي چې د خپل خاوند احسان هیر نه کړي او د خپل خاوند ناشکري ونه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه یو په اسلام ین او دا به زمر مینوي، یو په اسلام ین او دا به زمر مینوي، راشي د دیدن او مازیګر سندرې نه وایو، نور به د منګي او د ګودر سندرې نه وایو، خیال به مو خپل دین وي د هوس نه شابه شاته کړو، خیال به مو خپل دین وي د هوس نه شابه شاته کړو، راشي د دیدن او مازیګر سندرې نه وایو، نور به د منګي او د ګودر سندرې نه وایو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نه خوږو خویندو او میندو بلکل داسې خبرې د خولې نه مه وباسئ، دا ټولې شیطاني خبرې دي، په جهنم کې د غورځېدو او د الله رب العزت د غضب خبرې دي. راځئ هغه کړنې غوره کړئ چې په هغې باندې الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه وساتي او الله رب العزت تاسو جنت ته داخلي کړي. همدارنګه د بخاري بل حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رأیت اکثر اهلها النساء قالوا لما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما په اور کې ښځې زیاتې ولیدې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو صحابه و کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه دا ولې یا رسول الله؟ رسول الله په ځواب کې وفرمایل د ناشکري د وجې نه. هغو بیا پوښتنه وکړه آیا دوی د الله رب العزت ناشکري کوي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل د خاوند د ناشکري د وجې نه. دا ښځې د خاوند ناشکري کوي، د خاوند د احسان ناشکري کوي. که ته ډیره موده دوی کې یوې سره احسان وکړې بیا ستا نه څه ناخوښه څیز وویني نو وایي ما چیرته ستا نه خیر نه دی لیدلی. همداسې ده که نه ده خویندو؟ یو خاوند غریب او بیچاره به ټوله ورځ مزدوري کوي د دې لپاره چې یو مړی حلاله روزي او ډوډۍ ځان ته او خپلې میرمنې ته او خپلو بچیانو ته کور ته راوړي. همیشه په همدغه زحمت کې خپل ژوند تیروي. خو که چیرته همدغه ښځه د خپل خاوند نه د هغه په ژوند کې یو ناخوښ څیز وویني یا یې واوري نو بیا یې همدغه خبره په ژبه باندې خاوند ته چې ما خو په خپل ژوند کې ستا نه چیرته هم خیر نه دی لیدلی او حال دا چې هغه غریب او مسکین ټوله ورځ مزدوري کوي زحمت وباسي د دې لپاره چې خپله کورنۍ آرامه او هوسا وساتي. په همدغو خبرو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ښځې به جهنم ته ځي ځکه دوی د خپل خاوند د احسان ناشکري کوي او د هغوی ناشکري کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې دا راځي چې رسول الله په جهنم کې ښځې زیاتې لیدلې دي. په جهنم کې به امیران، مالداران او ښځې پرتې وي او د هغې سبب او وجم رسول الله په خپله بیان کړې ده چې اکثره ښځې د خپلو خاوندانو ناشکري کوي، د خاوند احسان په لږه خبره هیروي او د ناشکري او د احسان د فراموشي ماده په ښځو کې ډیره زیاته ده. نو خوږو میندو او خویندو
د دې دواړو څیزونو نه د ځان ساتلو کلکه اراده وکړئ. که اوسه پورې شوي وي نو د هغې نه هغه کریم الله ته توبه وباسئ، لاسونه پورته کړئ چې یا الله تر اوسه زه پوه نه وم، ناشکري مې کړې، خاوند سره مې ژبه کړې، اوس تا ته توبه وباسم یا الله په ما رحم وکړه او زما ګناهونه معاف کړه. امید دی چې الله رب العزت تا ته بښنه وکړي. الله رب العزت چې څنګه خاوند درکړی، که د هغه د وجې نه پریشانی او تکلیف وي نو صبر کوه، شکر وباسه، ژوند تیر کړه. تمام خواهشات په دنیا کې نه پوره کیږي، د خاوند د طرف نه چې څه درته رسیږي په هغې باندې صبر کوه. داسې مه وایه چې موږ ته څه میلاو شوي دي، موږ ته آرام الله نه دی درکړی، بلکې داسې وایه چې د الله رب العزت شکر دی، هر څه چې الله راکړي دا د الله رب العزت فضل دی، د الله رحم دی، او دا وایه چې الله ستا شکر دی. خاوند ته وایي تاسو چې څه راکړي دي دا ښه دي، موږ اعتراف کوو، قدر کوو چې سبا جهنم ته د تلو نه بچ شي. او که خدای مکړه تل لپاره دې په خوله کې د ناشکري خبرې وي نو بیا د جنت نه به لرې، لکه څنګه چې رسول الله ویلی دي ستا مسیر به بیا جهنم وي، جنت به نه وي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم العید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من 6 نساء سفعاء الخضين فقالت لم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنكن تكسرن الشكات وتكفرن العشير، فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في صوب بلال من أقرتهن وخواتيمهن. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمای چې زه د اختر په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خطبې نه مخکې مونځ وکړ بغیر د اذان و اقامت نه. بیا یې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته ډډه او تکیه ولګوله. په خپل واس کې د الله رب العزت نه د یېرې حکم ورکه او د هغه د اطاعت طرف ته یې رغبت ورکه، خلکو ته یې نصیحت وکه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځو ته تشریف یوړ. هغوی ته رسول الله په وعظ او نصیحت کې وفرمایل تاسو صدقه او خیرات کوئ، ځکه چې تاسو کې ډېرې ښځې په جهنم کې سوځېدونکې دي. د ښځو د ډلې نه یوه کمزورې ښځه چې اننګي یې ننوتي و پاڅېده، هغې وویلې ای د الله رسوله دا په څه وجه چې ښځې په جهنم کې ډېرې دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دې وجې نه چې تاسو ډېر شکایتونه کوئ، د خاوندانو ناشکري ډېره کوئ، نو ښځو خپل خپل زیورات او کالي صدقه کړل او د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په کپړه او په ټوټه کې د غوږونو والی او ګوتمې واچول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه دا معلومه شوه چې د ښځو د ناشکري تلافي یا هغه امور چې د هغې په وجه د جهنم مستحق کیږي په صدقه او خیرات سره دي. یعنی که تاسو د خاوند ناشکري کړې وي یا نور داسې کړنې تاسې کړې وي چې د جهنم مستحق ګرځئ، نو صدقات او خیرات وکړئ چې ستاسو د هغو بدو عملونو تلافي شي، الله مو د جهنم نه وژغوري او الله مو جنت ته داخلي کړي. یقینا خویندو او میندو، صدقه او خیرات د هغه عظیمترینو نیکو اعمالو صالحونه دي چې د هغې په وجه د جهنم نه نجات الله موږ ته راکوي. هر نیک عمل ځان ته خاصیت لري. که څوک لا حول ولا قوة الا بالله په کثرت سره وایي، څومره غم چې په خپل ژوند او په زړه کې لري الله به یې ترې لرې کړي.
که څوک په خپل ژوند کې استغفار ډیر وایي الله رب العزت به په روزي کې برکت واچوي او که څوک ښایسته اخلاق او نیک سلوک خپلوي الله رب العزت به په عمر کې برکت واچوي که څوک د شپې د څملاستلو په وخت کې سورة ملک وایي الله رب العزت به د قبر د عذاب نه وساتي او که څوک په محمد رسول الله باندې درود ډیر وایي الله رب العزت به د قیامت په ورځ د محمد رسول الله مرافقت او نزدېکت نصیب کړي همدغه شان صدقې او خیرات سره د الله رب العزت غصه سړیږي په صدقې او په خیرات سره الله رب العزت تاسو د جهنم نه ساتي په صدقې او په خیرات سره الله رب العزت تاسو د راتلونکو مصیبتونو نه لرې ساتي نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې ته ډیر په اهتمام سره دا وایي چې د کجورې په یو هډیو کې خیرات کولو سره ځان د جهنم د اور نه بچ کړه رسول الله ام المؤمنین ته دا ونه ویلې چې 2 رکعته مونځ سره د جهنم نه ځان بچ کړه یقینا چې مونځ هم د اهمترینه عباداتو نه دی د دې ثواب ډیر زیات دی مګر په صدقه او خیرات کې د مصیبتونو او د جهنم نه د نجات یو خاص اثر دی چنانچه د رسول الله په یو حدیث کې راځي صدقه او خیرات او یا تکلیفونه او مصیبتونه لرې کوي چې په دیو کې د کمې درجې هغه مصیبت او تکلیف د جزام او د برس جزام هغه مرض ته وایي چې د انسان غوښې رژیږي او برس پیس او برګي ته ویل کیږي که څوک په خپل ژوند کې صدقات او خیرات کوي الله رب العزت به د اویا تکلیفونو او مصیبتونو نه لرې ساتي چې په دې کې د برګي او د جزام مرض هم داخل دی الله به د دې نه هم ساتي رسول الله په یو حدیث کې راځي چې صدقه ګناهونه داسې ختموي لکه څنګه چې اوبه اور ختموي همدارنګه د رسول الله په بل حدیث کې راځي چې صدقه د الله رب العزت غصه او غضب یخوي د رسول الله په بل حدیث کې راځي چې صدقه د جهنم نه پرده ده همدارنګه د رسول الله په بل حدیث کې راځي چې صدقه د جهنم نه نجات دی دا ټول احادیث په ترغیب او ترهیب کې موجود دي نو درنو اوریدونکو خویندو او ورونو که غواړئ چې الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه وساتي الله رب العزت تاسو ته ستاسو په ژوند کې بخښنه وکړي الله رب العزت تاسو جنتیان وګرځوي نو د خپل وس مطابق د الله رب العزت د رضا لپاره په خپل ژوند کې صدقات او خیرات کوئ د دې بدله به الله رب العزت ضرور تاسو ته په آخرت کې درکوي نو د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځو ته د جهنم نه د خلاصي دپاره د صدقې او خیرات ترغیب ورکړی لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې ښځې په دې پوه شوې وې نو د دې وجې نه هغوی خپل زیورات راوړل د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په هغې ټوټه کې اچول د دې لپاره چې الله رب العزت دوی د جهنم نه وساتي او الله یې جنت ته داخلي کړي زموږ په ځایونو کې خو د ښځو مزاج بلکل د صدقې او خیرات نه دی شیطان کله دا غواړي چې ښځې د جهنم نه خلاصی عمومي د دې وجې نه شیطان خویندو ته او میندو ته د صدقې او خیرات نه وایي چې تاسو صدقه او خیرات ورکړئ او نه دا سخاوت د دوی په زړه کې ځای نیسي خویندو او میندو د صدقې څه مقدار مقرر نه دی څومره چې ستاسو وس کیږي هماغه اندازه د الله رب العزت په لاره کې ورکړئ که تاسو په خپله څه نه لرئ د خاوند نه یې وغواړئ د الله رب العزت په لاره کې ورکړئ نن چې څومره کیدی شي صدقه وکړئ سبا به د جهنم د اور نه الله رب العزت تاسو بچ کړي او الله رب العزت به تاسو جنت کې داخلي کړي نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اسما بنت ابي بکر ته وایي انفقي او انفخي او انزخي ولا تحسي فيحسي الله عليك ولا توعي فيعي الله عليك ته د الله رب العزت په لاره کې مصرف کوه شماری ما چې څومره دي بندوی ما کنی الله رب العزت به په تا باندې هم بندي کړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي یا عایشتو استتری من النار ولو بشق تمرت ای عایشې د اور نه ځان بچ کړه اگر که د کجورې او د خرما په یوې ټوکړې باندې وي
نو الله رب العزت دې تاسو ته هم توفیق درکړي چې د الله په لاره کې صدقات او خیرات وکړئ چې الله مو د جهنم د اور نه وژغوري او ستاسو په ژوند کې الله تاسو ته بښنه وکړي او الله تاسو جنتي میرمنې وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. نور با د منګي او د ګودر سنداري نوایو، راشي د دیدن او مازیګر سنداري نوایو، راشي د دیدن او مازیګر سنداري نوایو. نور با د منګي او د ګودر سنداري نوایو، راشي د دیدن او مازیګر سنداري نوایو. مرګ وي که ژوندون خو خوږه غېږ د خپل وطن دې وي، مرګ وي که ژوندون خو خوږه غېږ د خپل وطن دې وي، راشي د دیدن او مازیګر سنداري نوایو. نور به د منګي او د ګودر سنداري نوایو. یو به په اسلام مین او دا به زموږ مینه وي، یو به په اسلام مین او دا به زموږ مینه وي. لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. صاحب د مجمع الزوائد د ام المؤمنین حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها. ام سلمة رضي الله تعالى عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما هغه ښځه ډیره بدې شي، ډیر ورسره بغض لرم چې د خپل کور نه اوځي، ځان پسې څادر راکاږي او د خپل خاوند نه شکایتونه کوي. ډیری ښځې به تاسې داسې لیدلي وي چې کله هغه د خپل کور نه اوځي او په بل کور باندې ننوځي نو هلته بل کار نه وي، صرف د خپل خاوند شکایتونه به کوي. او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د هغې ښځې نه ډېر نفرت کیږي، زه ورسره بغض لرم چې هغه کله د خپل کور نه اوځي، څادر ځان پسې راکاږي او د خپل خاوند نه شکایتونه کوي. احتیاط په کار دی خویندو، ځکه همیشه یو ځای اوسېدو سره څه ناڅه شکایت پیدا کیږي. د هغه اسباب او عوامل ډېر زیات دي چې ولې شکایت پیدا کیږي. بیا چونکه تاسو همیشه سره په یو کور کې ژوند کوئ، د یو بل نه فایده اخلئ، د دې وجې نه که چیرته شکایت پیدا شي یا څه تکلیف ورسي نو په ژبه باندې د هغه شکایت حرف راوستل دا مناسب نه دی چې بل چاته یاد کړي. او کله چې د خپل خاوند نه شکایت ورته پیدا شي بیا خپل مور کره لاړه شي، ښه پناهګاه پیدا کړې وي، نو په دې سره د خاوند او د میرمنې ترمنځ تعلق نور هم خراب شي. یا دا چې کله میرمن د خپل مور او پلار کور ته لاړه شي، هلته د خپل مور او پلار تر مخه د خپل خاوند نه شکایتونه او ګیلې کوي. د دې وجې نه د والدینو محبت خپل زوم سره کمیږي، اکثر د شکایتونو ازاله کوي، د هغې وجې نه کارونه هم خراب شي. نو د دې وجې نه خویندو حتی الامکان کوشش کوئ
چې تاسو ته کم تکلیف یا ستونزه په خپلې کورنۍ کې رسیږي د هغې برداشت وکړئ. دا نه چې کله د خپل کور نه ووځئ یا خپل پلار یا خپل ورور یا خپل خور کور ته ورننوځئ او د خپل خاوند نه ګیلې او شکایتونه شروع کړئ. داسې ښځې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرت ساتي. دا د جنتي ښځې صفتونه دی. همدارنګه صاحب د جامع الصغیر او صاحب د کنز العمال د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قالت المرأة لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها. ام المؤمنین حضرت عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل کله چې یوه ښځه خپل خاوند ته دا ووایي چې ما چیرته هم تانه خیر نه دی لیدلی نو د دې ښځې عمل برباد شو. څومره نیک عملونه چې کړي ټول برباد شو. څومره سخت وعید دی خویندې. په معمولي جمله باندې عملونه بربادیږي. ډېرې خویندې موږ داسې لیدلي دي او تاسو به هم لیدلي وي چې کله د خاوند نه څه شکایت وي خبره ته جنګ او جګړې پورې ورسي څه امیدونه پوره نه شوه که څه تکلیف ورته ورسي نو مخې سره خپل خاوند ته وایي چې دنه ما چیرته آرام نه دی لیدلی د دنه مې چیرته خیر نه دی لیدلی او دا خبرې م کوي چې په دې کور کې زما دپاره سکون او آرام نشته په ما باندې ظلم کیږي زما خیال نه ساتل کیږي همیشه ماته په دې کور کې د مزدورې په شان کتل کیږي. خویندو دا جملې ډېرې خرابې جملې دي. دې سره ستاسو عملونه بربادیږي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قالت المرأة لزوجها ما رأیت منك خیرا قط فقد حبط عملها. کله چې یوه ښځه خپل خاوند ته ووایي چې ما چیرته هم تانه خیر نه دی لیدلی نو په دې خبره باندې د دې ښځې عمل برباد شو. د برباد کېدلو مطلب دا دی چې د دې نه وړاندې کومې نیکیانې کړې وي هغه نیکیانې بې اثره شي. همدارنګه د بخاري په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه په جهنم کې د سړو نه زیاتې ښځې ولیدلې. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي ای د الله رسوله دا ښځې ولې زیاتې وې په جهنم کې د سړو نه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وایي تکفرن العشیر. د خاوند د ناشکري په وجه. کم خاوند چې همیشه د خپل وس خپل طاقت او د خپل حیثیت مطابق هر څه ورکړل په څه وجه شکایت پیدا شو عام طور په یو کور کې د یو ځای اوسېدو په وجه ورته څه تکلیف ورسي نو مخې سره دا خور بغیر د دې نه چې سوچ وکړي او فکر وکړي دا ورته وایي چې کله ستا کور ته راغلی یم ما ته کم آرام نه دی پیدا شوی ستا نه ما په خپل ژوند کې کم خیر نه دی لیدلی نه خورې داسې خبره بلکل په کار نه ده. که ته د چا نه یا د خپل خاوند نه څه ګیله یا شکایت لرې نو کولی شې چې هغه په ښکلې طریقې سره خپل خاوند ته وړاندې کړي او هغه حل شي او که حل پیدا نه شي نو خورې ته به برداشت کوي. زموږ ورونو او نارینهو ته دا هم پکار دی چې هغوی خپل ژوند کې داسې اسباب او اخلاق اختیار کړي چې د ښځې د طرفه بلکل خاوند ته دا خبره ونشي. همدارنګه صاحب د مجمع الزوائد او صاحب د ترغیب و ترهیب د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې بیبي ته وویل ته چې کومو ښځو سره میلاویږې نو هغوی ته دا ورسوه چې د خاوند اطاعت او د هغه د حقوقو او احساناتو اعتراف کول د جهاد برابر عمل دی مګر ښځو کې ډېرې کمې داسې کوي وقلیل منکن من یفعله
د ښځې او خاوند د خوشحاله ژوند تیرېدو دپاره دوه څیزونه ډېر زیات اهم دي. اول خدمت، دویم د احساناتو اعتراف، او په دې پوه شئ چې احسان کولو سره خپلو کې یو بل سره محبت او تعلق زیاتېږي. په بل حدیث کې راځي چې زنانهو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله د زنانهو جهاد او غزا څه ده؟ محمد رسول الله ورته په ځواب کې فرمایي د خاوند اطاعت او د هغه د احسان اعتراف. کله د خپل خاوند اطاعت وکړي او کمې نیکیانې چې خاوند در سره کړي په هغې باندې اقرار وکړي، دا ستاسو جهاد او غزا ده. اما ډېرې کمې خویندې داسې پیدا شي چې هغه د خپل خاوند د احساناتو اقرار وکړي، بلکې په ژبه یې دایي چې ما رأیتو منک خیرا قط، ستا نه مې کله هم په ژوند کې خیر نه دی لیدلی. وګورئ خویندو، زنانو باندې د الله رب العزت څومره ډیر احسانات دي، څومره معمولی کار دی او په هغې کې دنیوي نفع هم ده. د خاوند خدمت سره به د هغه په نظر کې محبوبه وي، هغه به د دنیوي منافعو خیال هم ساتي او آخرت کې به الله رب العزت لوی اجر او ثواب ورکړي، هم خرما هم ثواب. او د احسان اعتراف او اقرار دا مطلب دی چې څه د هغه د طرف نه میلاویږي هغه په ښکلې طریقې سره قبول کړي، هغه ډیر وګڼي کم ورته ونه وایي، ناشکري ونه کړي، شکایت ونه کړي، بلکې ووایي چې تاسو زما دپاره هر څه کړي دي، تاسو زما ډیر خیال ساتلی دی، تاسو همیشه زه د خپلې اندازې زیاته خوښه کړې یم، زما خبره مو همیشه منلې ده، د مور او پلار په شان سلوک را سره تاسو کړی. دې سره به د خاوند په زړه کې ځای پیدا شي. او که ښځه د خاوند اطاعت نه کوي او د خپل خاوند په نیکیو او په احساناتو باندې اعتراف او اقرار نه کوي، ژوند به په دنیا کې هم خراب وي او په آخرت کې به دې خور لپاره د الله رب العزت په نزد باندې هیڅ کم اجر او ثواب نه وي. همدارنګه صاحب د کنز العمال د ام المؤمنین حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها یو مرفوع حدیث را نقل کړی دی. عن ميمونة رضي الله عنها مرفوعا أنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنته ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة. فإن كان زوجها مؤمنا حسن الخلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله من الشهداء. حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل کومه زنانه چې د خپل خاوند اطاعت وکړي، د هغه حق ادا کړي، د هغه نیکي یاده وساتي، په خپل نفس کې او د هغه په مال کې ورسره خیانت نه کوي، نو د داسې زنانه او د شهیدانو په منځ کې به په جنت کې صرف یوه درجه فرق وي. که خاوند هم مؤمن او د ښکلو اخلاقو خاوند وي، نو دا به ورته په جنت کې میلاو شي. که داسې نه وي، نو د داسې زنانه نکاح به الله رب العزت په جنت کې بیا د شهداو سره وکړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د خاوند په خدمت او د هغه د نیکیو په یاد ساتلو سره د شهیدانو هغه قریب درجه بیان شوې ده. څومره د فضیلت خبره ده. که دا زنانه نیکه او صالحه وي، خاوند یې هم نیک وي، نو په جنت کې به هم دا بیبي وي. او که خاوند یې نیک نه وي، نو د داسې صالحې بیبي نکاح به الله رب العزت بیا د شهیدانو سره کوي. د ښې بیبي دپاره او د ښې خور دپاره دا څومره لویه خوش قسمتي ده. نو الله رب العزت دې زموږ خویندې او ورونه ټول نیکان کړي. الله دې ورونو ته دا توفیق ورکړي چې هغه د خپلو میرمنو حقوق ادا کړي، او خویندو ته دې الله رب العزت دا توفیق ورکړي چې هغه د خپلو خاوندانو حقوق ادا کړي، تر څو دنیوي ژوند هم د جنت ژوند وي او په آخرت کې الله رب العزت هم دا دواړه په جنت کې سره یو ځای کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ابو داود او د مشکات حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه سړی زموږ د ډلې نه دی
چې یوه ښځه د خاوند خلاف را اوچته کړي یا یو غلام د خپل بادار او آقا خلاف اوچت کړي. تاسې به په خپل کلي او کور کې لیدلی وي د بعضې خلکو دا عادت وي چې څه خلک د نورو په خلاف اوچته وي، او د ځینې ښځو دا عادت وي چې ښځې د خپل خاوند خلاف اوچته وي، د هغې ښځې د خاوند شکایتونه ورته کوي، د هغه خاوند بې پروایي د دې ښځې په ذهن کې اچوي تر څو دا ښځه د خپل خاوند په خلاف اوچته شي او د ښځې په ذهن کې نفرت او شکایت پیدا کړي. داسې به ورته وایي چې ستا د خاوند آمدني او د هغه تنخوا خو ډیره کمه ده، په دې پیسو باندې خو څه نه کیږي، ستا خاوند بیکاره دی، تا به ښه نه ساتي، تا ته سونا او زیورات نه اخلي، ستا خاوند په نورو خلکو باندې خرچې کوي، تا ته هېڅ نه راوړي، خپل ورور ته هر څه ورکوي، خپلې خور ته یې ورکوي، خپلې مور ته یې ورکوي، خپل پلار ته یې ورکوي او تا ته هېڅ نه درکوي. داسې قسمه خبرو سره ښځه د خاوند خلاف اوچتوي. خویندو داسې کار بالکل جایز نه دی. د کور دننه تعلقات خرابول او په هغې کې خلل اچول دا د اسلام په مقدس دین کې یو ناروا او حرام عمل دی. د دینه باید موږ او تاسې ځان وساتو. شته داسې نارینه هم شته دی او داسې خویندې هم شته دی چې خپله ښځه د خپل خاوند په خلاف اوچتوي، اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د داسې ښځو او د داسې نارینهو نه بېزاري ښودلې، حتی دا یې ویلي چې دا زموږ د ډلې نه دی. لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیده. رسول الله فرمایي هغه سړی زموږ د ډلې نه دی چې یوه ښځه د خاوند خلاف راوچته کړي یا یو غلام د خپل آقا او بادار په خلاف راوچت کړي. شته ډېرې داسې ښځې شته، خو همدا اوس چې زما خبرې اوري او تر اوسه داسې کار کړی وي چې ښځه د خپل خاوند خلاف اوچته کړي وي، همدا اوس دې توبه وباسي. الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي چې یا الله زه نه پوهېدلم دا کارونه مې کړي، خو اوس پوه شوم یا الله تا نه بښنه غواړم، بیا به دا کار نه کوم. امید دی چې الله رب العزت ورته بښنه وکړي. او که ټول ژوند همدغه شیطانات او همدغه منافقات د دې عمل وي، نو الله رب العزت به د آخرت په ورځ داسې ښځې سره سخت حساب کوي. دا جنتي ښځه نه بلکې دا جهنمي ده. همدارنګه د ابو داود، د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ایما امرأة سألت زوجها من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې بغیر د سخت ضرورت نه د خپل خاوند نه طلاق وغواړي نو په هغې باندې جنت حرام دی. داسې غوښتنې به تاسې په خپل کلي او کور کې ډېرې لیدلې وي. ډېره بښنه غواړم، الله دې موږ ترې وساتي. داسې ښځې هم شته چې خاوند لري، خو کله چې په زړه کې د بل چا سره مینه پیدا شي نو د دې فاسدو تعلقاتو لپاره راشي هغه مفسد خپل خاوند ته کیني چې ما ته به طلاق راکوي، حتی خبرې تر محکمې او تر قاضي او تر څارنواله پورې هم ورسیږي. نو کومه ښځه چې هغه بیا خپل عزت ته هم نه ګوري، د خپلو اولادونو تربیت ته هم نه ګوري، د خپل خاوند عزت او ابرو ته هم نه ګوري، داسې کارونه کوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فحرام علیها رایحة الجنه. په داسې ښځې باندې د جنت بوی حرام دی. او حال دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې راځي چې د جنت بوی تقریبا در 40 کالو اندازه مزله پورې رسیږي. دا به د جنت نه دومره لرې پرته وي چې هلته به د جنت بوی هم د دې پوزو ته نه ورځي. طلاق د الله رب العزت په نزد باندې په جایزو څیزونو کې ډېر ناخوښه څیز دی، ځکه دې سره د دوو خاندانونو ترمنځ عناد او مخالفت پیدا کیږي. د جنگ جګړو نه علاوه د نورو ډیرو ګناهونو سبب جوړیږي، تعلقات ورسره خرابیږي، رشتې ختمیږي. او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د جوړ او د رابطې تاکید شوی. د قطع تعلق نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دی، مضمون کار ښودلی دی. د دې وجې نه هغه خور چې بغیر د ضرورت نه خپل خاوند نه د طلاق غوښتنه کوي هغې لپاره سخت
وعید دی. رسول الله فرمایي فحرام علیها رایحة الجنه، داسې ښځه به د جنت خوشبو هم محسوس نه کړي او د جنت خوشبو د 40 کالو په فاصله باندې محسوسیږي. عام طور داسې کیږي چې ښځه او خاوند کله جنګ یا جګړه وکړي، په کور کې خو داسې خبرې راځي، نو ښځه په غصه کې خپل خاوند ته وایي چې ما پرېږده، زما رشته ختمه کړه، زما نکاح ختمه کړه، ما ته طلاق راکړه. اکثر داسې وشي چې خاوند ورته وایي ځه، نو ښځې ته بیا په کار نه ده چې د خاوند په مقابل کې ودرېږي، ځکه کله چې تا د خپل خاوند نه د طلاق غوښتنه وکړه او خاوند طلاق درکه، نو تا لپاره بیا ژوند ګران شي. خصوصا په افغانستان کې خو د کونډې ښځې واده ډیر مشکل کار دی. د هغې نتیجه دا شي چې ښځه په هر اعتبار سره پریشانه شي، د ګناهونو لار ورته پیدا شي، دین او دنیا یې تباه شي. د دې وجې نه شیطان کوشش کوي چې طلاق ته خبره ورسوي او د ګناهونو دروازه ورته خلاصه کړي. کمې پورې چې کیدای شي د طلاق صورت مه پیدا کوئ، ژوند تیر کړئ، بدباشت کوئ، په دې کې به الله رب العزت تاسو ته لوی ثوابونه درکړي. خیر که په دنیا کې څه مشقت در باندې تیر شه، الله رب العزت به په آخرت کې د دې ټولو بدلې تاسو ته درکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د خاوند د حقوقو ډېر زیات تاکید راغلی، نو خویندو ورته متوجه شئ چې الله درنه راضي شي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال النبي صلی الله علیه وسلم اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکة حتی ترجع. همدارنګه د بخاري بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء لعنتها الملائکة حتی تصبح. چې شپې د خپل خاوند خبره ونه منې، تر سبا پورې ملائکې په تا باندې لعنت وایي. او دا خو پرېږده چې د طلاق غوښتنه کوي یا خاوند سره بدزباني کوي، هغه ته شکنځل کوي، هغه ته بد او رد وایي، نو حال به د آخرت په ورځ باندې ډېر سخت وي. الله دې زموږ ورونو او خویندو ټولو ته هدایت وکړي. الله دې موږ د دین او د اسلام او د قرآن پابند وګرځوي، ځکه موږ مسلمان یو. چې مسلمان یو د الله به منو، چې مسلمان یو د رسول الله به منو، د غربیانو او د کفارو د کړنو او د هغو د اعمالو نه به نه متاثره کیږو. زه پلرونو ته او خپلو میندو ته د دې راډیو لارې نه یو پیغام ورکوم. هغه پیغام مې دا دی چې همدغه فاسد سریالونه په خپلو کورونو کې مه ګورئ، ځکه دا څه چې نن د مسلمانانو تر کورونو پیدا شوي، که هغه طلاق ده یا تیښته ده یا بد و رد ویل دي، هغه ټول تاثیرات د دغو فاسدو سریالونو دی. که نه آخرت کې به الله څخه بې سخت مسئول یاستئ. الله دې ټولو ته هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.